بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشیم. ملګرو، په دې نننۍ کلاس کې مې ستاسو دپاره ډېر اهم ټکي راوړي دي چې د دې معنی به زه تاسو ته په پښتو کې په اسانه طریقې سره کومه. کلاس تر پایه پورې ګوره. که په چینل نوی سئ نو چینل خو هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره دی ټیر، شلول. یعنی یو څیز شلولو ته په انګلیش کې وایي ټیر. پاکټ، جیب. جیب ته په انګلیش کې وایي پاکټ. سلیپرز، چپلې. چپلو ته په انګلیش کې وایي سلیپرز. ډریس، لباس یا کپړې. موږ چې کومې کپړې اچو هغې ته په انګلیش کې وایي ډریس. سیز فایر، جنگ بندي. یعنی جنگ بندولو ته په انګلیش کې وایي سیز فایر. ټروز، صلحنامه یا صلح. صلح ته په انګلیش کې وایي ټروز. ډیډیکیشن، شوق. یعنی یو څیز سره مینه، محبت یا شوق لرل ته په انګلیش کې وایي ډیډیکیشن. somehow، څنګه. که موږ یو کس ته وایي چې دا شی به څنګه کې یا څنګه، نو په انګلیش کې به ورته وایي somehow. سکیپ، پرېښودل. یعنی یو شیز پرېښودلو ته په انګلیش کې وایي سکیپ. موږ وایي دا شی پرېږده، نو په انګلیش کې به ورته وایي سکیپ. شیملیس، بې حیا. یعنی چا کې چې شرم یا حیا نه هغه ته په انګلیش کې وایي شیملیس. ډل، کم عقل. موږ وایي دا کس ډېر کم عقل دی، نو دغه رنګې کم عقل ته په انګلیش کې وایي ډل. امپورش، غریب. یعنی چا څه چې د پیسو کمی هغه ته موږ په انګلیش کې ویلی شو امپورش. موکر، مفتخور. یعنی څوک چې پیسې نه لګوي او د بل کس نه خوراک کوي هغه ته په انګلیش کې وایي موکر. مایګریشن، هجرت کول. د یو ځای نه بل ځای ته تللو ته په انګلیش کې وایي مایګریشن. فریډم، ازادي. ازادۍ ته په انګلیش کې وایي فریډم. رات، غصه. غصې کولو ته په انګلیش کې وایي رات. بګیټ، پیدا کول. یو شیز پیدا کولو ته په انګلیش کې وایي بګیټ. ډیپازټ، ډیپازټ. دې کې ایډیټینګ کې لږه غلطي شوې ده. ډیپازټ یو شیز جمع کولو ته وایي. ډاوډل، وخت بربادول. یعنی خپل وخت خرابول یا بربادولو ته په انګلیش کې وایي ډاوډل. کورل، جګړه کول. جنگ کول یا جګړه کول د دواړو ته په انګلیش کې وایي کورل. چیپ، ارزان. یعنی د کم شیز چې قیمت کم وي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو چیپ. ایکسپنسیو، ګران. یعنی چې د یو شیز قیمت زیات وي په ډېرو پیسو باندې، نو هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایکسپنسیو. رایټ، رسم. رسم یا رواج د دواړو ته په انګلیش کې وایي رایټ. کریج، کریج وایي حوصلې ته. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته ډېر اهم ټکي او د هغې معنی هم درته په پښتو کې وکړي. امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. اوس مال اجازت راکړئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کوو.